د افغان حکومت وزیر په نوې ډیلي کې له پاکستان سره زموږ اړیکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي. السلام علیکم. د پښتو نیوز یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي په نوې ډیلي کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي. هغه زیاتوي چې د هیواد په بازارونو کې 80% درمل پاکستاني دي او هڅه کوي چې بدیلې لارې پیدا کړو. جعلي درملو خلک بې باوره کړي دي. د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي د لندۍ په 29مه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت او هند ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی دی. جلالي ویل نړۍ ته معلومه ده چې افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نوموړي زیاته کړي چې عامه روغتیا یو دښمن لري او هغه هم مرض دی. جلالي په دې سفر کې روغتیا نړیوال سازمان د دودیز درملو د دویمې نړیوالې سرمشریزې پای غونډه کې ګډون وکړ. د دې سرمشریزې موخه د دودیز درملنې معیاري کول، نړیوال همغږي، د تجربو تبادله او د خلکو روغتیا ته د دودیزو درملو اغیزمنې لارې موندل ښودل شوي دي. د افغان حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي هند ته د خپل سفر پر مهال د درملیزو فابریکو، صادرونکو شرکتونو او دودیزو درملو ټولنو له مسؤلینو سره لیدلي دي. نوموړي په دې لیدنو کې افغانستان ته پر معیاري درملو واردولو د قیمت او کیفیت برخې ته ځانګړي پاملرنې، په افغانستان کې پر پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو باندې خبرې ترسره کړي دي. هندي چارواکو هم په یادو برخو کې د همکارۍ د پراختیا ډاډ ورکړی دی. د افغان حکومت د عامه روغتیا وزیر د درملو د وارداتو د اسانتیا لپاره هند ته سفر کړی. افغان حکومت تر دې وړاندې له پاکستان نه د درملو واردات درولي او هڅه کوي چې هندي او ایراني درمل د پاکستاني درملو پر ځای وکاروي.